د یو شهید محصل وروستۍ خبرې له خپلې خوږې مورجانې سره ټلیفون وشرنګېده. په ونه دنګ ځوان په سترګو تورې چشمې ورسمې کړې. سکرین ته یې وکتل، مور لیکل شوی و. سترګې یې وځلېدلې. وی ویل سلام مورکۍ، څنګه یې؟ د مقابل لوري څخه غږ پورته شو. مور دې له تا قربان شي زویه، روغه یم، ته څنګه یې؟ ملګري دې ښه دي؟ دنګ ځوان په نرمه لهجه وویل الحمدلله مورکۍ، ټول ښه یو. لالا څنګه دی ورور، او ته څنګه یې؟ مورکۍ یې وخندل. زویه لالا دې هم ښه دی، اوس یې یاد کړلې. وی ویل سړی ناځوانه وخوته. ده خو ویل درځمه. په ونه دنګ ځوان له اوبو څخه ډک ګیلاس ورپورته کړ. په ډک غږ یې وویل مورکۍ درسونو کې مصروف یم، بله جمعه که خیر و در بشم، د مشر لالا کوژده کې به هم ګډون وکړم. مور یې د موبایل لاډ سپیکر ښکل کړ. وی ویل زوی یاد شوی مې یې. په ونه دنګ ځوان غلی پاتې شو. وی ویل زما هم یاد شوی مورې. شپه له نیمایي تیره شوې وه. مور یې له خوبه راپورته شوه. اسمان ته یې وکتل. یو ځلېدونکي ستوري منډه واخیسته. شیبه وروسته ورک شو. اخوا دیخوا یې وکتل، زړه یې ناارامه و. بیا یې پر بالښت سر کېښود. په ونه دنګ ځوان زوی ور یاد شو. د هغه سترګو ته یې وکتل. ټوله نړۍ پکې ښکارېده لکه ستوري ځلېده. بیا یې سترګې پټې شوې. د پوهنتون صنفونه له محصلینو ډک وو. چا کتابونه لوستل، چا ټوکې کولې او چا خندل. ناڅاپه درز او دروز شو. د پوهنتون له انګن څخه چغې پورته شوې. د هندارو د ماتېدو غږونه پورته شول. په ونه دنګ ځوان منډه کړه. ور خلاص شو. لاندې جسدونه ښکارېدل، رپېدل. په ونه دنګ ځوان غوښتل له خلاصې دریسې ځان لاندې خطا کړي. مخامخ مول وهلي سړي په ماشه ګوته کېښوده. درز شو. په وینو سور ټټر هلک را پرېوته. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ. تر بیا ښه وخت.